د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافق کوم پټ راز افشا شو او طالبان هم نه مني دا چې ولې نه مني او څنګه کولی شي په دې ویډیو کې وګورئ. طالبانو د لومړي ځل لپاره کابل نیوز ته منلې چې امریکا سره پټ توافقات لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ په پټ توافقنامه کې طالبانو ته په مشروط ډول د حکومت د انتقال خبره شوې، خو د واشنگټن شرط دا دی چې طالبان به د امریکا ګټې ساتي. د سولې له خبرو یو باخبر او په قطر کې میش لوړپوړي طالب چارواکي کابل نیوز ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د طالبانو او امریکا په پټه هوکړه کې ویل شوي چې که د دوحې د موافقتنامې پر اساس بین الافغاني خبرې بریالۍ نشوي نو امریکا به مرسته کوي او دې ته به زمینه برابروي چې واک طالبانو ته انتقال شي او طالبان به یې بدل کې د امریکا ګټې خوندي کوي. سرچینه وایي چې طالبانو اوس د دوحې په خبرو کې خنډونو ته په کتو امریکایانو ته ویلي چې په خپلې دغې ژمنې عمل وکړي او واک طالبانو ته انتقال کړي، ځکه حکومت نه غواړي د دوحې د توافق پر اساس بین الافغاني خبرې پیل کړي او په دې لاره کې ستونزې جوړوي. دغه طالب چارواکي په وینا امریکا په دې مسله کې له طالبانو د میاشتې وخت غوښتی او ویلي دي چې په دې وخت کې به یا د دوحې د هوکړې په اساس بین الافغاني خبرې پیلېږي او یا به هم دوی د اشرف غني له حکومت څخه ملاتړ قطع کړي. د چارو شنونکي وایي چې امریکا د افغانستان په قضیه کې د خپلو ګټو په اساس عمل کوي او ښایي له طالبانو سره یې په پټه هوکړه کې طالبانو ته په مشروط ډول د حکومت انتقالولو او له اشرف غني د ملاتړ اخیستلو ترڅنګ نور موارد هم شامل کړي وي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي کولی شئ لایک کړئ، که غواړئ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سابسکرایب کړئ. که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا و بلې ویډیو د خدای په امان.